د حجاز کاروان د رڼا هغه کاروان چې د شاهانو د فرعوني شان او شوکت تر بار لاندې ځپل شوي انسانیت ته د ژوند او ازادۍ پیغام راوړ. پارس او روم یې په څپو کې یوړل، ډېر تورتمونه یې سپېدو کې یوړل. هغه بهیر هغه کاروان دې څه شو، هغه پرونی زرین دوران دې څه شو. د کسرا د امپراتورۍ د درباري توطیو او د ګڼو پیښو په زړه پورې تصویر. په دغه تاریخي داستان کې د اسلام هغه حقیقي انځور وړاندې شوی چې څنګه خپور شو او څنګه ولسونه جوپې راغلل او د دغه مبارک دین تر سیوري لاندې ژوند غوره وباله. یاد داستان هر دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10:30 بجو څخه تر 11 بجو پورې له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اوریدل مه هېروئ. د حجاز کاروان د حماسو تمځای داستانی او ادبی خپرونه. د لوی او سپیڅلي خدای تعالی په سپیڅلي نامه د شریعت غږ راډیو درنو اوریدونکو او د حماسو تمځای داستاني خپرونې درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تېره خپرونه کې مو د حجاز کاروان ناول 48مه برخه واورېدله. په نننۍ خپرونه کې به راسره 49مه برخه واورئ. مخکې د دې چې 49مه برخه پیل کړو، تاسې د 48مې برخې جالبې او په زړه پورې صحنې واورئ. بیرته راګرځو. د قادسي له جګړې نه یوه اونۍ وروسته د حسان زخمونه روغ شوي وو. د یخنۍ د موسم 2 میاشتې چې سات په قادسیه کې واوسېده، د هغه صحت هم ښه شو، ځکه یې د کلد په لوري پرمختګ وکړ او د لارې د مهمو ځایونو له نیولو وروسته یې په هره کې واړول. یزدګرد د مدین په شاهي ماڼۍ کې په یوه کوټه کې ناست و. څو پوځي سرداران د زرین تخت ته مخامخ ولاړو. یو په زغره پوښل شوی کوټې ته ورننوت او د فرشي سلام نه وروسته په ادب ودرېد. یزدګرد ناکراره غوندې شو. پوښتنه یې وکړه، ته د ساوات په جګړه کې وې؟ هو، علم پناه. یزدګرد لږ توند شو. ویې ویل، تا هسې دلته په راتلو ځان په تکلیف کړ. ما د جګړې ټوله کیسه اورېدلې ده. علم پناه، زه د دې لپاره دلته راغلی یم چې همدا اوس د شاهي غونډ د 10 منصبدارانو لخوا یو عرض را رسېدلی دی. پوران دوه زړې غوندې شوه. ځواب یې ورکړ، علي حضرته، ما د هغه په باب پخوا هم عرض کړی و. هغه بندي دی او ستا له حکم نه پرته خلاصېدل امکان نه لري. د هغه نوم زربخت دی او د شاهي غونډ کوم کسان چې هغه پیژني د ټولو هیله دا ده چې د پوځ قومانده ور وسپارل شي. یزدګرد لږ فکر وکړ، بیا یې وویل، که سالاران او سرتیري پرې اعتماد کوي، زه یې د خلاصون حکم کوم. یاسمین په منډه کوټې ته راغله او ویې ویل، ما بانو نوکر له ښاره خبر راوړ چې زموږ پوځ بیرته راستون شو. هغوی د مسلمانانو د پرمختګ مخه ونه نیولای شوه او اوس دې لوري ته وړاندې راځي. اوس به څه کیږي؟ هغه په کمزوري غږ وویل، یاسمین، ته ونه پیژندلم، زه زربخت یم. ما بانو څو شیبې حیرانه او اندېښمنه ولاړه وه. بیا ناڅاپه د ونو له شا څخه زربخت ورښکاره شو. دې یاسمین یوې خوا ته کړه او وړاندې په منډه ورغله. چیغې یې کړې، ورور جانه!
بیا هم ستړي مشئ. تاسې د 48مې برخې جالبې او په زړه پورې صحنې واورېدلې. راځئ اوس را سره 49مه برخه تر پایه واورئ. زربخت چې را په خود شو سترګې یې وغړولې او د ډیوې په رڼا کې خواستګارانو ته وکتل او پوښتنه یې وکړه، زه چیرې یم؟ ما بانو په ژړغوني غږ ځواب ورکړ، ورور جانه دا د یاسمین د بابا کور دی، ته چې دلته راورسېدې بې سده شوې، ما طبیب ته سړی لېږلی دی، اوس دې تبه څنګه ده؟ د زربخت سترګې د یاسمین په څېره میخ پاتې شوې. بیا یې اوبه وغوښتې. یو نوکر په منډه ورغی، له منګي څخه یې اوبه راوړې. ما بانو تکیه ورکړه، راپورته یې کړ. هغه یې لاس یوې خواته کړ، ورته یې وویل، ما بانو زه خو ناروغ نه یم، ستړی شوی یم. بیا یې څو غړپه اوبه وڅښلې او په ډاډ یې سر په بالښت کېښود. ویې ویل، کوم طبیب ته ضرورت نشته چې ومې ګوري، زه نن شاهي طبیب معاینه کړی یم. هغه ویل چې زه څو ورځې آرام ته اړتیا لرم. د هغه په دوا زما طبیعت ښه شو، خو د ټولواک او پوران له لیدو وروسته مې بیا سر را باندې وګرځېد. هغوی زه په ګاډۍ کې واچولم او رایې وستم، او دا زما غلطي وه چې په دروازه کې مې ګاډۍ بیرته واستوله. زه ویرېدم چې ته به اندېښمنه شي. یاسمین چې ولیدم وویرېده. هغې لکه چې پر ما د پیري ګمان وکړ. ما بانو وویل، ته ډېر کمزوری شوی یې، ناروغه شوی وې. یو بندي ته دا احساس چې بې ګناه دی تر ټولو ناروغیو زیات تکلیف ورکوي. زما سره لومړی د جیل د څارونکو سلوک ډېر ښه و چې د هغه په سبب ما ته د بهر خبرونه را رسېدل. زما دا تمه هم وه چې د په هڅو به یوه ورځ له جیل نه خلاص شم، خو هغه ناڅاپه بدل شو او چیرته ولاړ. نوي څارونکي له راتلو سره سم پر ما سخت بندیزونه ولګول. له یوې مودې څخه مې له ډوډۍ څخه کرکه وشوه او یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره به مې څو نوړۍ وخوړې. سهیل چیرته دی؟ ما بانو پریشانه شوه. کاووس ته یې وکتل. ویې ویل، هغه دلته نشته. کاووس د هغه سر ته درېدلی و او پکی یې واهه. هغه زر وویل، څو میاشتې وړاندې په څه مهم کار پسې تللی و، اوس بې درکه شوی دی. زربخت د هغه غږ وپېژندلو، جګ شو، راکېناست. هغه ته یې مخ ور واړو او ویې ویل، کاووسه ته دلته یې؟ د هغه سترګې اوښلنې شوې. ځواب یې ورکړ، زه ستا د امر نه پرته دلته راغلی یم، او چې راته معلومه شوه چې ته بندي نو ما بانو مې یوازې نه شوای پرېښودلی. زه ستا مننه کوم. یاسمین وویل، ته څه شی خورې نه؟ زربخت ځواب ورکړ، طبیب مشوره راکړې ده چې څو ورځې یوازې پر شیدو ګزاره کوه. کاووس پکا بل نوکر ته په لاس کې ورکړه. ویې ویل، زه به شیدې راوړم. زربخت وویل، ګوره کاووسه، پاچا شاهي طبیب ته زما د علاج حکم کړی دی، هغه به هر سهار دلته راځي. اوس که نوکر بل طبیب راوست نو بیرته یې واستوه. د زربخت صحت ورو ورو مخ پخ کېدو. 2 اونۍ وروسته هغه د ګرځېدو را ګرځېدو وړ شو. بیا هم د طبیب سپارښتنه دا وه چې هغه څو اونۍ باید آرام وکړي. په پوځ کې د هغه د جیل نه د خلاصېدو خبره مشهوره شوې وه او پخواني دوستان او ملګري سهار او ماښام کور ته لیدو ته راتلل. په پیل کې هغه د جګړې په اړه له خبرو اترو نه ډډه کوله، خو چې مخ پر رغېدو شو د بهرشیر او مدین د تازه وضع په هکله یې لیوالتیا زیاتېده. ادمان له هغو ځوانو افسرانو څخه یو و چې زربخت ته یې بې درېغه درناوی درلود، او د همدغه د چوپو هڅو په نتیجه کې د زربخت له جیل څخه راوتل نصیب شول. هغه هره ورځ د زربخت د پوښتنې لپاره ورته. هغه پر دې پوهېده چې د بهرشیر د کلابندۍ په هکله اندېښمن خبرونه زربخت پریشانه کوي، ځکه خو به چې کله کوم بل افسر د کلابندۍ په هکله خفګان څرګنداوه د به سمدستي ورټلو او هڅه به یې کوله چې زربخت ډاډه کړي. یو ورځ زربخت د کلابندۍ د اوږدېدو په هکله اندېښنه وښودله، نو هغه ورته وویل، ما له پیله دا احساسوله چې له عربو سره به پرېکنده جګړه د دجلې پر غاړه کیږي. که یزدګرد او نورو امیرانو د رستم خبره منلې وای نو په قادسیه کې به له تباهۍ سره نه مخ کېدو.
اوس هره ورځ زموږ د پوځ شمیر زیاتیږي. که مسلمانانو پر بحرشیر د حملې هڅه وکړه نو موږ به یې د دیوالونو لاندې د مړیو انبارونه جوړ کړو. که هغوی کلابندۍ ته د دوام هڅه ورکړه نو تر یوې مودې پورې به دوی وګوري چې د ایران هر ځوان چې توره اوچتولی شي مدین او بحرشیر ته به را رسېدلی وي. زربخت اندېښمن شو. ویې پوښتل ادمانه کوم پوځ چې په خلاص ډګر کې له جګړې څخه ویریږي هغه په اوسپنیزو کلاو کې هم پناه نشي موندلی، خو موږ په خلاص میدان کې ډېر سبق زده کړی دی. ستا مطلب دا دی چې اوس زموږ ټولواک دښمن ته د برجونو ړنګولو روزنه احساس کړې ده؟ ته پوهیږي چې که دښمن بحرشیر فتح کړي بیا به د مدین وار راځي او له مدین وروسته به د ایران کوم بل ښار برجونه د مسلمانانو د پرمختګ مخه ونه نیسي. آیا دا رښتیا نه ده چې د پوځ ځینې منصبداران هم خپل اولادونه له بحرشیر څخه وباسي؟ ادمان وویل ما ته ویلي وو چې مسلمانانو برجونو ته منجنیقونه درولي دي، ځکه خو د برجونو شاوخوا ته هغه یوازې کورونه خالی کوي چې د ډبرو راغورځېدو ویره پکې ده. زربخت وویل زه یوازې پر دې پوهېږم چې د جګړې پرېکړه یوازې هغه سرتیري کوي چې توري یو له بل سره جنګیږي. که موږ له ښار څخه بهر ته ور ونوځو او مسلمانان په شاتلو ته اړ نه کړو دا له اټکل څخه لرې نه ده چې دوی ښار ته ننوځي او موږ به شاتلو ته اړ کړي. زه له مدین او بحرشیر څخه د شاتګ تصور هم نشم کولی. څو کاله وړاندې ما هم دا تصور نشو کولی چې دغه عربان به چې زموږ له سیورو څخه تښتېدل په بویب او قادسیه کې موږ داسې تر پښو لاندې کړي او تر بحرشیر پورې به راورسیږي. ادمانه زه له جهیل څخه د راوتلو په وخت کې د جنګ له وضع څخه بې پروا وم. ما غوښتل چې په خلاصه فضا کې د ساه اخیستلو لپاره ژوندی پاتې شم، خو اوس زه ویریږم چې کومه ورځ یزدګرد ناڅاپه پرېکړه ونه کړي چې د ده لپاره د مدین او یا بحرشیر پر ځای د کوم بل ښار برجونه او دیوالونه ډېر خوندي دي او موږ به د تښتېدو فرصت هم پیدا نه کړو. ما مې خور ته مشوره ورکړې ده چې له یاسمین سره اصفهان ته ولاړه شي، خو هغه دې ته تیاره نه ده چې ما یوازې پرېږدي. ادمان وویل زه دا سوچ هم نشم کولی چې په دغسې وضع کې به له دې ځایه چېرته کوچ غوره کړي. زربخت ځواب ورکړ د ایران لپاره له کسرا پرته د بل چا خوښه او ناخوښه هیڅ مفهوم نه لري. زموږ جګړه یوازې د یو سړي لپاره ده او هغه هر وخت سمه او یا غلطه پرېکړه کولی شي او موږ د هغو پر اشاره سرونه ورکولی شو، د هغه پرېکړې بدلولی نه شو. ادمان خفه غوندې شو. ویې ویل ته باید د یزدګرد نه مایوسه نه شې. د هغه شخصي هیله دا ده چې له دیوالونو څخه ور ووځو او پر میدان مقابله وکړو، خو په اوسنیو حالاتو کې د پوځ یو بانفوذه ډله له دې پلان سره موافقه نه ده، خو نه غواړي خپله رایه پر پاچا وتپي. زما باور دی چې کله ته د پوځ له مشرانو سره د خبرو موقع ومومي دوی به ستا رایې ته ډېر ارزښت ورکړي. زربخت وویل آیا دوی هیر کړي چې ما د یو ډېر بد مجرم په توګه جیل تیر کړی دی؟ ادمان وویل تر کومه چې زه خبر یم هغوی ټول دې ته انتظار دي چې ته روغ شي او کوم مهم مسؤلیت په غاړه واخلې. پرون شهزادګۍ پراندخت زما په مخ کې شاهي طبیب ته وویل چې پاچا په پوځ کې د زربخت ډېره اړتیا احساسوي، ځکه خو زر تر زره ستا رغېدل ضروري دي. زما باور دی چې د جګړې په هکله به ستا له هر نظر سره د شهزادګۍ پراندخت ملاتړ ملګری وي، او که پوځ له ښاره ووت او له دښمن سره یې په خلاص ډګر زور ازمایه نو قومنده به یې ستا په غاړه وي. زربخت ناڅاپه احساس کړه چې د زړه درزا زیاته شوه. ما بانو او یاسمین چې تر دې وخته د دوی خبرې په پټه خوله اورېدلې په خفګان یې یو بل ته وکتل. بیا ما بانو ادمان ته وکتل. ویې ویل ادمانه ورورجان مې آرام ته ضرورت لري. تر اوسه پورې د جګړې په اړه د فکر کولو مهال نه دی راغلی. ادمان د جګېدو په حال کې وویل وبخئ زما فکر نه و چې هسې بې ځایه پریشانه کړم. ادمان چې ولاړ زربخت لږ په ستغه لهجه وویل ما بانو ادمان زما دوست دی او د ده مقصد زما له خیر پرته بل څه نه دی.
ما بانو زړه نازړه غوندې وویل ورور جانه زه پوهېږم چې ستا دوست دی او زما مقصد د هغه د زړه ازارول نه و، خو که زه ستا خور یم او ستا لپاره زما اوښکې او زارۍ څه مفهوم لري نو بیا په جګړه کې مه ور شریکېږه. کله چې ته د سفر وړ شوې د یوې شېبې لپاره به همدلته د ایسارېدو مشوره نه درکوم. زربخت وویل که ستا دا ګمان وي چې مسلمانان به بهرشیر لاندې کړي نو زما له خبرو د غلط مفهوم اخیستی دی. ما تا ته د دښمن له ویرې اصفهان ته د تلو مشوره نه ده درکړې، بلکې د هغې سبب دا دی چې زه بیا په پوځ کې د شاملېدو لپاره ستا په هکله ځان زیات ډاډه کړم. زه دغه امکان له پامه نشم غورځولی چې کومه ورځ د دښمن د جګړې لپاره لاړ شم او بیا بیرته راستون نشم. په دغسې حال کې به تا ته تر بهرشیر او مدین په اصفهان کې هستوګنه غوره وي، لږ تر لږه تر هغه پورې چې څو د دې جګړې پرېکړه نه ده شوې. ما بانو وویل ورور جانه بده مه منه، دا زما ګمان نه بلکې یقین دی چې مسلمانان به بهرشیر لاندې کوي، خو که زما د ایران پر بری هم باور شي زه به تر وروستۍ توانه ستا د مخې په بندولو کې هڅه کوم. زربخت په غوسه شو ویې ویل ته څه وایې؟ زه دا وایم چې زما په ژوند کې به زما ورور دوهم ځلې د بربادۍ لاره نه غوره کوي. ستا په نظر زما لپاره د سلامتۍ لاره کومه ده؟ د ماپانو په سترګو کې اوښکې وځلېدې. ویې ویل ته اوس نشي پرې پوهېدی چې وخت یې راغی بیا به یې در وښایم. زربخت غوښتل څه ووایي خو مابانو اوښکې پاکولې. جګه شوه او له کوټې ووته. هغه یاسمین ته وکتل. ویې ویل یاسمین پر مابانو څه شوي دي؟ ما دا سوچ نشو کولی چې زما خور به زما د بې همتو په ډله کې ناسته خوښوي. یاسمین په غمجنه لهجه ځواب ورکړ کاشکې ته د مهبانو په خبرو پوهېدای شوای. زربخت وویل زه دومره وپوهېدم چې له مهبانو سره د ایران د ماتې او بربادۍ هیڅ پروا نشته. یاسمین ځواب ورکړ نه، هغې ته د ایران سلامتی تر هر چا ګرانه ده، خو د هغې باور دی چې د کسرا غلامان د خدای د بندگانو مقابله نشي کولای. زما له خپل خور نه دا هیله نه وه، کیدای شي هغه کاوس بېلارې کړي وي. هغه چیرته دی؟ زربخت په لوړ غږ کاوس ته نارې وکړې. یاسمین په زاریو شوه. ویې ویل تاسو کاوس ته څه مه وایئ، هغه ستاسو خیر غوښتونکی دی چې ته کله په جیل کې وې هغه له هر احساس سره ستا د سلامتۍ دعا کوله. کاوس کوټې ته ورننوت. زربخت وویل کاوس ته پوهېږي چې د مسلمانانو جاسوس ته څه سزا ورکول کیږي؟ کاوس په ډاډ ځواب ورکړ دلته چاته د سزا ورکولو لپاره دا ضروري نه ده چې مجرم وي. ته پوهېږي چې د بهرشیر بندیخانه له هغو خلکو څخه ډکه ده چې پلرونو او نیکونو یې د ایران لپاره بې شمېره قربانۍ ورکړې وي. زربخت وویل تا په دې کور کې د حکومت پر خلاف د کرکې خورولو هڅه کړې ده؟ مابانو کوټې ته ورننوته او وړاندې ورغله. ویې ویل کاوس ته د هغه حکومت پر خلاف د کرکې خپرولو اړتیا نشته. دی زموږ د احوال معلومولو لپاره دلته راغلی و او زموږ پر وضع یې خوا بده شوه او پاتې شو. که دی دلته نه وای راغلی هم زما به همدغه احساس و. زه د هغه حکومت څخه باغي یم چې موږ ته یې له اوښکو بهولو پرته هیڅ نه دي راکړي، او که د دې ګناه لپاره څه سزا وي زه یې ګاللو ته تیاره یم. خو د خدای لپاره دې بوډا سړي ته څه مه وایه چې ویښتان یې زموږ د کورنۍ په خدمت کې سپین شول. یاسمین وویل که ته کاوس هم خپل دښمن ګڼې نو په دې دنیا کې ستا هیڅ دوست نشته. زربخت ماته خوړلې غوندې یاسمین ته وکتل. د هغې په سترګو کې اوښکې ځلېدې. تر څه ځنډه د هغه له خولې څه خبره راونه وتله. بیا یې کاوس ته پام ور واړاوه. ویې ویل کاوسه که ستا د خدمت پاس نه وای نو له یوې شېبې ځنډ پرته به مې حکومت ته سپارلی وی. اوس که ته زموږ د کورنۍ بشپړه بربادي نه غواړې نو ژمنه وکړه چې تر څو دلته یې د مسلمانانو په ملاتړ به خوله نه چوله کوې. کاوس په پوره ډاډ ځواب ورکړ زه له تا سره یوازې دا وعده کولی شم چې دلته اوسم، زما له خولې ستاسو د خیر او سلامتۍ نه پرته بله هیله څرګنده نه کړم، او چې کله زه دا احساس کړم چې د خپلو نیکیو سربیره زه تاسو ته بیا هم څه ګټه نشم رسولی، یوه ورځ به هم دلته پاتې کېدل خوښ نه کړم. بیا هغه د دروازې په لور ولاړ او بیا یې مخ راواړو. زربخت ته یې وکتل. ویې ویل د قباد زویه زه ستا دښمن نه یم.
3 اونۍ نورې تېرې شوې. په دې موده کې زربخت د جګړې په هکله د ماپانو او یاسمین په مخ کې له څه ویلو ډډه کوله. ناروغي ورو ورو ښه کېده. اوس سهار او ماښام د کور په انګړ کې د قدم وهلو پر ځای کله پلې او کله سپور بهر ته وته. د جیل نه د خلاصېدو 7 میاشتې وروسته هغه د لومړي ځل لپاره د سیند نه پورې غاړې ته په مدین کې په یو پوځي مرکز کې په نیزه‌بازۍ کې برخه واخیسته. تر هغې وروسته به یې زیاته موده له کوره بهر تېرېده. یو ورځ سهار له کوره پر آس سپور ووت او تر ماښامه رانغی. ما بانو او یاسمین په کور کې د راتلو انتظار کاوه. له لمر لوېدو لږ وروسته له دروازې بهر د آس د پښو ترپار اوچت شو او بیا یو نوکر په منډه راغی او ویې ویل ادمان را روان دی. ما بانو او یاسمین په خفګان یو بل ته وکتل او جګې شوې. ودرېدې. لږ ځنډ وروسته ادمان له کاوس سره راښکاره شو. وړاندې راغی. ما بانو ته یې وویل زه ستا ورور راستولی یم، هغه نن شپه کور ته نشي راتلی. ما بانو ترې وپوښتل هغه چیرته دی؟ هغه د بهرشیر په کلا کې دی. باچا هم هلته تشریف راوړی دی. د فوز سالار ستا ورور د دې لپاره ایثار کړی چې په دربار کې ګډون وکړي. کیدای شي باچا 1-2 ورځې نور هم په بهرشیر کې پاتې شي او ستا ورور کور ته د راتللو فرصت پیدا نه کړي. ما بانو وویل ته د وروجان دوست یې او زه دې هم خپل ورور ګڼم. زه له تا نه دا هیله کولی شم چې د کومې خبرې پټولو هڅه به نه کوې. تاسو د څه شي پوښتنه کوئ؟ آیا دا رښتیا نه ده چې ورورجان په پوځ کې شامل شوی دی؟ ادمان ځواب ورکړ زه ګمان کوم چې هغه له جیل څخه راووت، په پوځ کې شامل شوی و. که یې هغه ته سمدستي د څه مسؤلیت ونه سپاره، سبب یې د ده ناروغي وه، بل څه نه و. اوس یې هغه ته د څه ذمهواري ورسپارلې ده؟ نه تر اوسه یې هغه ته د کوم فوز قومنده نه ده سپارلې. د فوز سالار غوښتل چې هغه ته د نویو رضاکارو د روزنې مسؤلیت وسپاري، خو د شاهي غونډ افسران غواړي چې دی له هغوی سره وي. شهزادګۍ پوران هم دا غواړي. زما په ګمان ستا ورور هم غواړي چې له خپلو پخوانیو ملګرو سره یو ځای وي. د تیرو 10 ورځو راهیسې هغه په بهرشیر کې د پوځ د لوی سالار د مشاور په توګه کار کوي، خو زه ګمان کوم چې په 1-2 ورځو کې به هغه ته کوم مسؤلیت وسپارل شي. ته د ایران په پوځ کې د خپل ورور ارزښت له دې څخه معلومولی شي چې وړمه ورځ د ده په سپارښت د پاچا د ساتونکي پوځ هغه افسران خوشي کړای شول چې د رستم په حکم بندیان شوي وو. زما باور دی چې د بهرشیر او مدین عزتمندې مېرمنې زر ستا د مبارکۍ لپاره راشي. اوس ماته اجازه راکړئ. د شریعت غږ راډیو درنو اوریدونکو او د حماسو تمځای داستاني خپرونې درنو مینوالو، دا و د حجاز کاروان ناول 49مه برخه چې ما آتیش اخوندزاده د روضة الله مومند په همکارۍ تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې برخې چې موږ ستاسې په خدمت کې حاضرېږو، په پاک الله مو سپارو. تاسې د راتلونکې برخې په زړه پورې او جالبې صحنې واورئ او موږ درڅخه اجازه اخلو. ښه شپه، ښه خوبونه. ادمان له هغه ځایه ولاړ او ما بانو یو څو غوړه سویلی وکړ. کاوس ته یې وویل کاوس کاکا، زه باید څه وکړم او څه کولی شم؟ هغه ځواب ورکړ لوري، ته باید ناامیده نه شې. زما باور دی چې الله به ستا مرستندوی وي. ورځه خپل ورور ته دعا وکړه. بیا چې یو ساعت وروسته ما بانو له خپلې کوټې راووتله. یاسمین ورته وویل ما بانو دلته راشه، کاوس کاکا تا ته یو زیری اوروي. هغه مسکی شو، ویې ویل لوري، زه تا ته دغه زیری درکوم چې نور تا ته په دې کور کې د بندو دروازو شاته د لمونځ کولو ضرورت نشته. یاسمین د الله جل جلاله دین قبول کړ. زربخت ځواب ورکړ ما ته پاچا د بهرشیر لپاره د یو نوي پوځ د جوړولو امر کړی دی او دا واقع راکړی چې له ټولو پوځي ټولیو څخه غوره کسان پکې راټول کړم. یاسمین وویل ته دغه 12,000 کسان پر هغه پوځ د حملې لپاره کافي بولي چې د رستم ستر پوځ ته یې ماته ورکړې ده؟
سبا ته مابانو او یاسمین له کوره څخه بهر پر سړک د زربخت لاره څارله. د ورختایي وزي او یوې او بلې خواته په منډو رامنډو د خلکو چغې او فریادونه او له شاوخوا کورونو څخه د ماتم چغې دغه خبره رښتیا کوله چې پر مسلمانانو حمله کوونکي پوځ ماته خوړلې ده او بیرته راستون شوی دی. شپږ اووه کسه د سړک پر غاړه ودرېدل او دې ته یې وکتل. په دوی کې یو د تور رنګ قوي مټو خاوند چې له سترګو څخه یې وحشت خوټېده وړاندې ورغې او له مابانو څخه یې وپوښتل ته د پریورس لمسی یې؟ تورپوستي ځواب ورکړ موږ مزدوران یو، فکر مو کاوه چې ښایي تاسو موږ ته اړتیا ولرئ. له ښار څخه خلک وځي او زه له سیند نه پورې غاړې ته ستاسو د سامان د رسولو لپاره 20 کسان برابرولی شم. دا کسان څوک وو؟ نه پوهېږم، ما خو پخوا دلته نه و لیدلي. دغه تورمخی سړی څومره ویرونکی و، ما ته هغه لیونی ښکارېده. خو دی پوهېده چې دا د یاسمین د بابا کور دی. بل نوکر وویل که اوس راغی. د حجاز کاروان د رڼا هغه کاروان چې د شاهانو د فرعوني شان او شوکت تر بار لاندې ځپل شوي انسانیت ته د ژوند د آزادۍ پیغام راوړ. پارس او روم یې په څپو کې یوړل، ډېر تور تمونه یې سپېدو کې یوړل. هغه بهیر هغه کاروان دې څه شو، هغه پرونی زرین دوران دې څه شو. د کسرا د امپراتورۍ د درباري توطیو او د ګڼو پیښو په زړه پورې تصویر. په دغه تاریخي داستان کې د اسلام هغه حقیقي انځور وړاندې شوی چې څنګه خپور شو او څنګه ولسونه جوپې جوپې راغلل او د دغه مبارک دین تر سیوري لاندې ژوند غوره وباله. یاد داستان هر دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه د شپې له 10 بجو څخه تر 11 بجو پورې له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اوریدل مه هیروئ. د حجاز کاروان